امام ابو مسهر رحمه الله فرمائی وما مات الاوزاعی حتى جلس وحده ما يجلس إليه أحد وحتى ملئت أذنه شتما وهو يسمع. امام اوزاعی رحمه الله تر هغه وفات نشو چې ټول خلکو د هغه سره تعلق پرېښود او هغه یوازې کېناستو او خلکو به هغه ته بد رد کنځلې کولې او هغه به اورېدلې. زما خوږو قدرمنو وروڼو وجه دا ده چې کله یو سړی صحیح حق بیانوي نو په مخ د ځمکه د هغې ملګري کمیږي، دی به یوازې پاتې کېږي او ټول خلک به د هغه سره تعلق پرېږدي، ځکه امر بالمعروف او نهي عن المنکر په مخ د ځمکه د انسان دوست نه پرېږدي. او په دې کې د دې خبرې راهنمایي ده چې رب العالمین علماو له یو صبر ورکړی دی او د دې صبر په وجه باندې انسان د دین امامت او د دین مشرۍ ته رسیږي. نو هر یو داعی د حق باید د دې پروا ونه لري چې زما سره د خلکو تعلق کمیږي او د الله رب العالمین د پاره د چا د ملامتیا نه ونه یریږي او لا یخاف فی الله لومة لائم د قبیلې نه جوړ شي.